अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे फाइल دا خو نه دی. yes, exactly. همدا دی. Thank you very much. څومره د افسوس خبره ده. دا دونه امپورټنټ فایل تا ایښی و پته ته یې شمس تاسو یقین وکړئ دا ما په خپله ستاسو بیګ کې اچولی و. خوښم. حرم کې ځای نو د خپې خودو ځای به نه اوس د الله شان دی داسې په ارام چپه چپکي دی. بس ښځې د الله شکر دی چې د عمرم په وخت وکړه یعنې د دې کرونا د لاسه به د هر څه پاتې وو. اوس هم ډېره خاموشي ده. خو بس په زړه مې یو ارمان پاتې شو. څه ارمان؟ هغه حجر اسود مو ښکل نه کړو. بس چې الله نه به دا دعاګانې کوو چې الله تعالی دا کرونا زر لرې کړي خو په دغه وجه خو خلک نه پرېږدي هغه ځای ته. بس ښځې خو یو کار دی ګورې د حج او عمره ټول د مشقت کار دی والله خپو نه پاتې شو. ډېر کار دی. ستاسو تلیفون راځي؟ او شمس دی. السلام علیکم بابا جان څنګه یې تاسو ښه؟ وعلیکم السلام بچې وعلیکم السلام څنګه؟ الحمدلله جی زه بالکل ټیک ټاک یم ښه یم. ټیک ټاک او بچې هر څه ډېر ښه ښه وشو او اوس دا دی بیت حرم نه راغو. بچې هغه انګور مې څنګه ده؟ دا دی ناسته راسره جی سلام درته وایي ښه ده. تش په سلامونو کار نه کېږي ورکه فون زه ورسره خبرې کول غواړم. بابا جانې خبرې ورسره تاسو وکړئ خو زه به د باندې زیری کوم. زیری؟ د څه زیری؟ بابا جانې تاسو نیکه جوړېدو والا یې ګرینډ پا. واټ دا څه وی؟ هلکه ستا مبارکه شه. ما ته به هم څه ووایي که نه تاسو پلار زوی به یو بل له مبارکي ورکوئ. ویم درته لږ صبر وکړه یا لکه زما خبره وره نوم دې ولا څه ایښی دی؟ بابا جانې ستاسو خوښه ده چې څه نوم ستاسو خوښ کړو بس هماغه به وي که نه. ښه بچې داسې چل دی ګورې نه ستا نامه شمس ده که نه او که هلک و نو کمر نامه به یې کېدو او که جینۍ وه نو سپوږمۍ نامه به وله کېدو. خوښه دې ده؟ ته دا موبایل مال راکړه دا تاسو څه د نوره سپوږمۍ خبرې کوئ؟ هلکه دا مور دې ډېره بې صبره ده دې سره خبرې وکړه. یا الله شکر. هلو وعلیکم السلام جی بچې. بیبي ګل مبارک دې شه تاسو نیا جوړېدو والا یې. جی بچې لوی شي ستا دې مبارک شي. شکر دې خدایا. جی بچې رابعه له ورکه رابعه له ورکه چې زه لږ رابعه سره ټلیفون. جی 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 بچې ښځې ښه ده خبرې وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه یې لورې؟ مبارک دې شه لورې ډېر ډېر دې مبارک شه. ستاسو دې ډېر مبارک شي. د ځان ډېر زیات خیال ساته. دا شمس ډېر نالایقه دی. نه نه شمس خو زما د خپل ځان نم زیات خیال ساتي. بچې بابا جان خو دې والا کمر نوم خوښ کړی دی که الله تعالی موږ له هلک راکړه نو ستا خوښ دی؟ جی ډېر ښکلی نوم دی. او بچې رشا تا زما ورور ته ټلیفون کړی دی که نه؟ جی خبر دی. او هغوی خوشحاله دي؟ او جی ډېر خوشحاله دي. زه شکر دی بچې
او سومي سومي هم ډیره زیاته خوشاله ده. ښه زه شکر دی بچې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساته بچې. ته موږ له یو وارث راکول والې. الله دې وکړي چې ستا په جولۍ کې ډېرې خوشحالۍ راشي او الله تعالی په موږ باندې ډېرې خوشحالۍ راووري. د ځان به ډېر خیال ساتي بچې. ډېره مننه، ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. جی الله پامان. اصل د کمر څومره ښکلی نوم دی که نه؟ ډېر ښکلی نوم دی ماشاءالله. بس الله دې بختور کړي او خدای تا صحتمند لري. امین. شازمې ستا هم ډېر مبارکه شه. ستا دې مبارک شي. ستا دې هم ډېر مبارک شي. یا الله شکر دی. کمر ډېر ښکلی نوم دی که نه؟ هغه کلیم الله دی، کلیم الله نه ګوره څومره تیز وختو، بیا نامې هم وله خوښه کړه. او تا دویم رښتیا په سکول کې هم دا غټه لانجه وه. د هغه هم کلیم الله نامه وه، زما هم کلیم الله نامه وه، چې اکثر به استاد آواز وکړو کلیم الله، ما به ورمنډه کړه. او کله کله به داسې و چې استاد به آواز وکړو کلیم الله، هغه به رامنډه کړه، مړی نو بس هم په دې به لانجه وه. هاو که نه، ستاسو دواړو نامې هم یو شان دي او زړونه هم یو شان دي. وګورئ یو څو ورځې وړاندې تاسو ما ته ویلي وو چې کو هلک وشو نو کمر نوم به ورته ایږدو او هغوی زموږ نه مخکې شو، خپل وسیله کمر نوم کېښوسته. سبا زموږ خو هم نصیب دی که نه؟ او الله دې زموږ د بچي نصیب ښه کړي. آمین. سبا دا رابعه راولو نه یو څو ورځو لپاره؟ رابعې ولو، خو زه وایم چې یو څو ورځې په خپل کور کې تېرې کړي نو زیاته به بهتره وي. او که د شمس په زړه کې څه وي نو هغه به هم صفا شي او لږ بې خیاله مو ساتي. دا خبره دې ټیک وکړه. زه بیا به مونږ ورچکر شو که نه، خو دا دوه ګده مزې دی که نه؟ او تاسو بالکل ټیک وایئ. څه وخت به چکر ور ولګوو. او رښتیا هغه سومي څه شوه؟ خدای خبر، یا به اوده پرته یا به په موبایل کې نښتي او یا به چېرته ملګرو سره په چکر وتي. زه خیر دی، شکر دی چې لږ ذهن به لږ مصروف وي. په هغې باندې هم ډېر مصیبتونه تیر شو که نه؟ الله دې وکړي چې د هغې لپاره هم چېرته ښه رشته راشي. او رښتیا زما یو ملګری دی، د هغه زوی د هم ډاکټر دی، هغه ما ته یو رښتینه ویلي نو ګورم که نه. نو یو ورځ یې راوغواړئ که نه؟ ټیک ده، زه هم دا سوچ کوم چې راویې غواړم، څه ګپ شپ مو لګي او په یو بل باندې به لږ پوی راپویم شو. صحیح ده. واه 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 دا پکې لا پاتې وو. نن دې سګرټ شروع کړو چې سبا به نورې کمې نشي شروع کړي. ظفره ته هم اوس موږ پسې خندا کې ها؟ زه ټوکې ولې کوم؟ زه ورځم چې تله څه د نشې بندوبست وکړم. د خدای بنده په تا باندې مور او پلار څومره ښایسته تعلیم وکړو، ستا څومره ښایسته تربیت وکړو. دا ښه ده چې هغې نشته، د خورو لاندې شوي دي. که هغې ته پته وي چې دی به د یو جینۍ د لاسه دومره لیونی کېږي نو یقین وکړه چې د دې ښار نه به یې چېرته بل ښار ته وتلی وي. تا خو د هغې ارمانونه داسې دنیا کړه لکه خلک چې سګرټ د خپل لاندې دنیا کوي. یار ظفره نو آخر ته راته ووایه چې زه څه وکړم؟ دې خوبونو دنیا نه بار راشه، حقیقت دنیا ته راشه. ته له په خوبونو دنیا کې وخت تېروې. نه به یې خوشحاله. او زما پوره یقین دی چې زه نه یم خوشحاله نو آخره به څنګه خوشحالې؟ هغه زما سره ډېره مینه کوي یار. واه
د هغې هغه مینه ما څو ځلې ده او دا هم راته پته ده چې هغه ستا څومره عزت کوي. اشنا په زخمونو مې مالګې مه دوړوه. ستا په زخمونو مالګې نه تیزاب اچول پکار دي چې هر ټایم تاسې دا راته ووایه چې ته یو که ته نه تلې دا په ما د دومره مینتونو خلکو تولې وکړه په وخت به درته ویلو د چاته مینت خو به منع کوو که نه. اوس به زه هغې ته څه جواب ورکړو؟ یار ته ما لږ شانته ټایم راکړه چې زه پرې لږ سوچ وکړم نو زه به تا ته په خپله باندې بیا ووایم. نور څومره ټایم ورکړم؟ 3 ځله خو ټیکټ کینسل کو. په خدای ظالمه په وخت د دې ځای نه وځه دا نه چې بیا لاکډاون ولګي انټرنیشنل فلایټس بند شي اوس ښه په اسانه تلی شي ګورې بیا نه شي تللی. په د مزید 2-3 کاله هلته تېر کا د خپل زندګي جوړه کا هلته د زندګۍ جوړېدو ډېر چانسونه میلاوي او دې ځل د ګورې دا آخري چانس دی دې نه پس به بیا ویزا ایکسپایر کېږي. اسه خو ښه ډوډۍ ډېره زیاته مزه وکړه ما خو ډېره زیاته انجوای کړه. ما هم ډېره انجوای کړه ډېره مزیداره او ډېره سپایسي وه. ځکه ورته یم چې تا له سپایسي څیزونه ښه نه دي که نه بیا تر اوسه تکلیف یې معده کې درد وي خبره خو نه ده. خیال کوه که نه کینه کینه پاره ودې کته ځکه درته وایم چې ښه خوراک کوه د ویکنس د وجې نه دې تینده کم وخوړه. نه شمس د ویکنس د وجې نه ما ته لګي چې ما ډوډۍ لږه زیاته وخوړه. ښه دی وکړه الله دې نصیب کړه ښه خبره ده ښه خوراک پکار دی د انسان د ښه صحت دپاره دا ډېره ضروري خبره ده. او په خوراک رانو فوټبال جوړ کې مخکې ما ته څه نه ویلې ته یوازې وې او اوس د خیره سره د کاکي مور جوړېدو والی نو زموږ د کاکي دپاره کم از کم ښه خوراک کوم ښه به نی درله ګورې خو اوس هم نه تا ته پته ده که نه تاسو څومره جړولې ما اوهو اوس به روزانه ته دا خبرې کې جناب زه درنه معافي غواړم. خلک بالکل صحیح وایي. خلک څه وایي؟ خلک وایي چې خاوند له د ښځې قدر هغه وخت کې ورشي چې کله هغه په خپله پلار جوړ شي. خلک بالکل غلط وایي. ما ستا قدر مخکې هم کړی دی او اوس هم کوم. څومره په مینه مې راواده کړې ښه تاسو رښتیا وایې؟ او که نه اوس خو مې درنه معافي وغوښته که نه